که په تاسو کې د متحده عرب اماراتو ویزټ ویزا یا کری 2 کلنه ویزه څوک لري او اوس مهال وخت پې تیر شوی دی او نه پوهیږئ چې جریمه لري او کنه، نو نن به زه تاسو ته وښیم چې څنګه خپله د ویزې جریمه آنلاین چیک کړئ. یوازې دغه لینک کوم چې سکرین باندې تاسو ته ښکاري خپل موبایل براوزر کې خلاص کړئ. که موبایل لرئ او که کمپیوټر، که کوم چاته د سکرین څخه لینک راخیستل مشکل وي نو که کوم څوک دغه ویډیو په یوټیوب کې ګورئ ډسکرپشن کې پیدا کولی شئ، او که کوم څوک په فیسبوک او ټیک ټاک کې ګورئ نو کمنټ سیکشن کې وګورئ، هلته دغه لینک تاسو پیدا کولی شئ. کله مو دا لینک خپل موبایلونو کې خلاص کړو یا مو کمپیوټر کې خلاص کړو، تاسو ته به داسې یو فورم راواړئ. دلته دغه فایل ټایپ ګورئ، موږ ته 4 اپشنې راکړي دي چې فایل نمبر دی، یو ډي بي نمبر دی، امارات آی ډي کارت دی او پاسپورټ دی. نو دا فایل نمبر زه پرېږدم، که چېرې دا درته تشریح کړم ممکن څه نه څه تاسو ته ستونزمن تمام شي. راځو ډایرکټ دغه یو ډي بي نمبر ته دغه زه انتخابوم. په تاسو کې کوم څوک چې ویزټ ویزا لرئ اوس مهال وخت در باندې تېر شوی دی یا تاسو کاري 2 کلنې ویزې ته اپلای کړي ده، تشریح هم راوتې ده، هو هغه مخکې پروسه هم پر مخ نه دی بیولي، نو تاسو باندې اوس وخت تېر شوی دی نو هغه دغه نمبر انتخاب کړئ. اوس به تاسو ته دغه مشکل چې دا خو موږ انتخاب کوو نو دلته لاندې به د یو ډي بي نمبر له کومه را پیدا کړو نو دې ته مه خفه کېږئ، خپله ویزه به راواخلئ یا تشریح راواخلئ. دلته دا ګورئ دغه دلته یونیفاید نمبر ورته ویل کېږي او هلته یو ډي بي نمبر، نو دغه نمبر به دلته ولیکئ، لاندې به پیدایښت تاریخ ورکړئ. که پیدایښت تاریخ هم نه وي درته معلوم هغه دلته پیدا کولی شئ. کله هم چې دا ورکړه دې نه پس په لاندې جینډر ته راشو، دلته به میل انتخاب کړئ. که کومه د زنانه ویزه وي نو هغه دې بیا فیمیل انتخاب کړي. د دې نه وروسته به سیکیورټي چیک ته راشو، دا به کلیک کړو، هغې نه پس به یې سبمیټ کړو. نو دا وګورئ دې کس پسې تقریبا 113 ورځو 5650 درهم مخالفه راغلي ده. اوس راځو همدغې کس مخالفه پاسپورټ نمبر باندې چیک کوو چې هغه طریقه یې هم زده کوئ. بیرته راځو هماغه پخواني فورم ته، دلته دغه ځای کې پاسپورټ نمبر انتخاب کړئ، لاندې پاسپورټ نمبر ورکړئ، د دې نه پس نیشنالیټي ورکړئ چې افغانستان دی. که په تاسو کې داسې څوک وي چې کوم بل هیواد پاسپورټ لري، د پاکستان لري، د نورو هیوادونو لري، هغه به هماغه هیواد دلته ورته انتخاب کړئ. د دې نه وروسته به دلته پیدایښت تاریخ ورکړئ او بیا به جینډر کې میل یا فیمیل انتخاب کوئ ورته. د دې نه وروسته به سیکیورټي چیک ته راشئ، آی ایم ناټ روبوټ دې باندې به کلیک وکړئ. که چېرې تاسو ته داسې یو څه راواوښتل نو دلته به پوښتنه وګورئ چې دلته تاسو ته کوم تصویران خالي دي چې هغه انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړه هغې نه پس به ویریفای بټن باندې کلیک وکړئ، هغې نه پس به یې سبمیټ کړئ. نو دا دی همغه مخالفه یې راته وښودل 113 ورځې 5550 درهم. که چېرې کوم چا پسې مخالفه نه وي نو هغې ته بیا داسې صفحه رااړئ. اوس راځو 2 کلنو ویزو والا ته، بیرته زه هغې فورم ته راغلم. نو دلته کوم څوک چې په تاسو کې 2 کلنه ویزه لرئ هغه بیا امارات آی ډي کارت باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړه دلته به امارات آی ډي کارت نمبر ورکړئ، لاندې به پیدایښت تاریخ او همغه پروسه یې د نوره خو سیکیورټي چیک آی ایم ناټ روبوټ باندې به کلیک وکړئ، دا پوښتنه به یې ځواب کړئ، هغې نه پس به یې سبمیټ کړئ. خوشبختانه دې پسې مخالفه نشته، نو که کوم چا پسې مخالفه وه هغه به دلته ورته وښودی شي، او که نه وه نو بیا به هم داسې یو صفحه تاسو ته راواړئ. د دغې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د متحده عرب اماراتو ویزټ ویزو 2 کلنو ویزو جریمه په خپله چیک کړئ. نو الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو ته ګټوره تمامه شوي. مننه.